افغانستان ته دی راوړي ستر ویاړونه دي ګران افغانستان ته دی راوړي ستر ویاړونه دي ګولا تا ګټلې نن د ډیرو خلکو زړونه دي ګولا تا ګټلې نن د ډیرو خلکو زړونه دي ګران افغانستان ته دی راوړي ستر ویاړونه دي اسلامي امارت اهداف په افغانستان کې د افغانستان ازادي و په افغانستان کې د افغانستان امنیت و په افغانستان کې د افغانانو وحدت یووالی په افغانستان کې د افغانانو د داخلي مشکلاتو حل منازعات لپاره تاسې به ګورئ سرحداتو رئیس صاحب لږ اشاره ورته وکړه موږ په ډېرو ولایتو کې د خلکو ستونزې انشاءالله العزیز حل کړي دي له 150 تر 150 پورې د خلکو دښمنۍ شخصي شخړې د نورستان کې چې یوه غټه شخړه حل سوه دغه تاسې ته واضح مثال ده په پکتیا کې داسې غټې د 80 کالو حتی د 200 کالو د خلکو په مابین کې دښمني د تر 500 هم زیات مړي سره کړي دي اوس په انشاءالله د اسلامي امارت د نظام په هڅو په کوښښونو باندې دا مابین څخه ځي هدف مو دا و د خبرو چې په دغه منطقه کې که کوم حل منازعات لپاره د خلکو شخصي شخړې و دښمنۍ وي موږ به د هغه د حل دپاره وینه قرباني ورکوو زما خبره دا وه چې دا ستاسې د اطمینان دپاره یوه خبره کوو ای قومونو ای ولسونو ای ځوانانو او سپین ږیرو د اسلامي امارت مسؤلین داسې مسؤلین نه دي لکه د تېرو حکومتو د اسلامي امارت مسؤلینو خپل احساس دا ده چې زما دا مکلفیت ده چې زه د دې ولس خدمت وکړم ولې دوه شی دي دا په نظر کې ونیسو یو خو دا ده چې د اسلامي امارت مسؤلین په خپله د مسؤلیت په کلمه باندې پوهېږي چې مسؤل څه معنا د علم تقاضا دا ده چې هغه په دې خپل مسؤلیت باندې ځان پوه کړي دا عند الله او عند العباد مسؤولین دي که والي ده که ولسوال ده که وزیر ده که قمندان ده که امیر ده که مدیر ده دا مسؤول په دې دي چې د الله تعالی جل جلاله د دین په وړاندې د الله تعالی جل جلاله د دین په چوکاټ کې د شریعت په چوکاټ کې د دغه ملت خدمت وکړي دا چې ذمهواري ورسپارله سوې ده دا حاکم نه ده دا امیر نه ده دا وزیر نه ده دا والي نه ده بلکې د دغه ملت او د دغه ولس خادم او سپایي ده یو دا ټکی په نظر کې ونیسئ دوم دا ټکی چې مخکې مو دا خبره درته وکوله چې تاسې د جهاد په اوږدو کې ډېر ستړي سوي موږ ته مو ډوډۍ راکړې موږ ته مو اوبه راکړې موږ هم په خپلو غېږو کې ساتلي یو موږ هم په خپلو کورو کې ساتلي یو موږ سره مو جنازې پورته کړې زموږ مو تداوي کړې دغه د اسلامي امارت مجاهدین خو ستاسې بچیان دي ستاسې اولادونه دي له دې قومونو څخه یې نشهاد کړی ده له دغو کورو څخه راوتلي دي جهاد یې کړی ده تا ملا تړلې ده تا رهبري کړې تا په خپله غېږه کې ساتلی نن چې د اسلامي امارت مجاهدین بر سر اقتدار راغلی دي یا والي ده یا ولسوال ده یا وزیر ده ستا باید خادم وي ستا شاکر وي که دغه د اسلامي امارت مسؤلین د الله تعالی د نعمت شکر ونه وایي بیا وروسته د دغه ولسونو شکر ونه وایي د الله تعالی په وړاندې به خجالت او ناکام وي اله العالمین هم دې له ناکامۍ وساتي موږ تاسې د خپل ځان دپاره نعمت بولو خو دا یوه خبره یاد ولرئ لکه څنګه چې نظام و ملت ته ضرورت لري ملت نظام ته ضرورت لري لکه څنګه چې نظام دا تعبیر کوي چې دا عبارت ده دا نظام له دې ولسونو څخه دا ولسونه عبارت دی له دې نظامه څخه چې اسلامي امارت ده زموږ ستاسې په مابین کې لزوم د غیر منفک انفکاک یې نشي کېدی د مخ او د شا حیثیت لري چې نظام نه وي ملت نشي چلېدی چې ملت نه وي نظام نشي چلېدی اما دا چې نظام نو نظام اسلامي ده لله الحمد ګورئ د حکومت او د حکومتوالاو د اسلامي امارت په خاص ډول درې غټ فرایض دي درې فریضې دي کم حکومت چې په کم ملک قائم سي که دغه درې فریضې ادا نه کړي دا حکومت بقا نه لري دا حکومت برپایه کېدی نشي هغه څه شی دي اوله ذمهواري د حکومت دا ده چې دی به د خپل رعایت دیانت ساتي عقیده بې ساتي فکر بې ساتي اخلاق بې ساتي دا اوله ذمهواري ده دویمه ذمهواري د حکومت دا ده چې دی به د خپل ملت امنیت تأمینوي د سر و د مال سازش به کوي سپارښتنه به کوي ساتنه به کوي درېیمه ذمهواري د حکومت او د حکومتولۍ دا ده چې دی به د خپل ملت دپاره نفقه برابري اقتصاد ته به پرورش ورکوي که یو سړی کور ولري د ماښام ډوډۍ ونه لري خو یوه جمعه به ګزاره وکړي یوه میاشت خو یې نشي کولی
که په یو کلي کې ډوډۍ نه وي یوه میاشت به ګزاره وکړي 2 میاشتې خو یې نشي کولی که یو حکومت سړی ولري نظام ولري او دی اقتصاد ونه لري ډوډۍ ونه لري نو دا حکومت خو نړېږي د حکومت 3 اصلي ذمهوارۍ دي یوه اره یوه بیا ځان ته پرو لري ډېر شاخونه و جزیات لري خو دغه 3 ذمهوارۍ چې دغه ملت ساتنه به د دیانت او د اخلاقو د فکر کوي دغه ملت ساتنه به د امنیت له لحاظه کوي دغه ملت ساتنه به د اقتصاد له لحاظه کوي اوس د اسلامي امارت له راتلو سره د اسلامي امارت اهداف خو متشریع کړل له راتلو سره دغه 3 شیان بریا سوي دي او که نه زه همدا د علماو قیادت ده عالم هغه څوک ده چې تولد له موره څخه د مؤمن وسو په دا وخت کې په غوږ کې یو غوږ کې اذان ورکوي په بل غوږ کې اقامت ورکوي بیا چې په قبر ننوځي که د 100 کالو یې تر هغه وخته عالم رهبري کوي د دغه چا په لاس باندې نظام راغلی ده نو څنګه به د دیانت نه یې خوندي څنګه به د عقیده نه یې خوندي څنګه به د فکر نه یې خوندي ستا قیادت هغه چا ته په لاس ورغلی چې د موره پیدا سي په قبر ننوځي تر هغه وخته د رهبر ده نن د قیادت هغه چا ته په لاس ورغلی ده همدغه د حکومت ذمهواري ده همدغه اسلامي نظام اسلامي حکومت ده چې ستا دیانت وساتي دوم امنیت دپاره مو یو وارې تشریح مخکې وکړه په دنیا کې انشاءالله العزیز مثال نسته دا وړې وړې ستونزې به رب العزت ختموي انشاءالله دا به ختمیږي ځکه د الله تعالی جل جلاله د دین سره د رب العزت کومک ده د الله تعالی تایید ده د الله تعالی نصرت ده که څوک مقابله کوي هغه به الله تعالی ذلیل کوي هغه به خواریږي هغه به سرنګون کېږي دا موږ په غرور په لویي باندې نه وایو دا د الله تعالی جل جلاله فیصله ده من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب خبره مو دا کوله چې د افغانستان د اسلامي امارت تر قیادت لاندې د جهاد د بریا څخه وروسته دغه 3 شیان د حکومت ذمهواري ده چې هغه د دغه ملت دیانت ساتن هغه د دغه ملت امنیت ساتن دریم کې اقتصاد د اقتصاد ساتنه